مفتي منیر شاکر الله صاحب تاسې ټولې ښه پیژنئ چې د پښتونخوا کې یو غټ عالم دی. د افغانستان په باره کې څه خبرې کړي، د پورته وطن افغانانو نه ګیلې ناندرې هم کړي دي. راځئ اول در باندې د خبرې اورم، بیا انشاءالله دله په انساني چوکاټ کې جواب ورکوو. د مفتي صاحب دا خبرې واورئ. د سره د لر پښتنو په خپلو مټو اوږو باندې ودرېږئ. د خپل ځان پوښتنه په خپله وکړئ، پرېږده د بر پوښتنه. قسم په خدای که دې ملګری شي ما سره چې د هندوستان د فوټبال خبره راشي، بر پښتون لاسونه د هندوستان په ګیم باندې پړقوي. نن چې په افغانیانو مهاجرینو باندې معمول واورېدلې د مفتي صاحب شاکر الله خبرې. مفتي صاحب شاکر الله ته خو موږ ډېر ګران یي. دا څنګه چلو شو چې په 40 ساعتو کې یا په 22 ساعتو کې ستا بیانونه او دا هر څه بدل شو، او تا د افغانانو پښتنو نه دا ګیلې وکړي چې د پورته افغانان پښتانه چې زموږ نه خپلېږي، او تاسې د انډیا سره چې میچ وي د انډیا سپورټ کوئ. د به الله دې وکړي ته زما خبرې واورئ په دلیل او په منطق سره، لکه خدای ته به ورځو که نه. مفتي صاحب قبر خو شته، د قبر عذاب. مفتي صاحب اول تا دا ګیله کړې ده چې د پورته افغانان پښتانه زموږ یې چیرې نه خپلېږي. یعنې مثال یې دا شو چې تاسې 40-45 کاله د افغانستان خلک استعمار کړه، پاکستان پې تجارت وکړو، کاروبار یې پې وکړو، د نړۍ نه پیسې پې راواغستې، په میلیونهاو ډالر د ټمبم د جادونو د موټروۍ د هر څه خاوند شو. اوس افغانان چې دي غیر قانوني دي. یعنی مطلب دا چې د لکه ټیشو یا ټایلټ پیپر موږ نه په شان دي استعمال کړو، موږ هم نور ګزار کړو. مفتي شاکر الله صاحب افغانستان پښتانه همیشه تاسې ته اوږه درکړې، خو تاسې دغه کم قانون لاندې چې ناست تاسې لډمکالي قانون د کفر قانون، او تا خپل هم د دې خبرې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ د پاکستان قانون چې د کفر د انګریز قانون دی د قرآن نه زیات منلی دی. خپله ستا خبرې شته دي، او داسې هم دا جرنیلان کرنیلان هم توبه استغفر الله د پیغمبران هم ته جوړ کړي. د دغه پوځ نوم موږ نه شو اخیستی ستا مهربانه ستاسې په مخ کې. مفتي شاکر الله صاحب موږ ته اور چې لګېدلی، موږ ته ښکته د پنجاب نه دومره نه دی لګه څنګه چې ښکته د بعضو پښتنو نه موږ ته لګېدلی، او افغانستان یې تباه و برباد کړو. نصرالله بابر د پښتونو وګوره افغانستان یې تباه و برباد کړو. حمید ګل د پښتونو یوسفزي افغانستان یې تباه و برباد کړو. سمیع الحق د پښتونو افغانو د حقاني مدرسې د افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکړو، دلته خپله د کفر د قانون لاندې ناست. قاضي حسین احمد د پښتونو دلته وروره د جهاد دپاره بیا حالې ټریننګ کول او افغانستان ته به یې لېږلو، او زموږ وطن یې پې تباه و برباد کړو، او داسې نور ډېر ډېر دغه شانتې خلک. مفتي شاکر الله صاحب د پاکستان په دیوالونو بیا لیکلي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان. ما خو وروسته شاکر الله صاحب سینا ورمخکې کړه، ځان هم پې قربان کړو، مګر هم ستاسې د سترګو له لاندې د 52 ملکونو کفار راله او دلته یې هډې واغستې او په افغانستان باندې بمباریانې وکړه. روزانه به په زرهاو موټرې او مستربند ګاډي به تله افغانستان ته، دا مهمات به پکې بارو د افغانستان د ماشومانو د وژلو د تبعید د بربادۍ دپاره. مفتي صاحب ستاسې دا قرآن چېرته او ستاسې دا اسلام چېرته؟ مفتي صاحب تا ته ښه یاد دي چې تاسې خپله دغه اووه تنظیمونه چې دا په پنجاب کې نو جوړ شوي د جهادیانو، دا همدا تاسې دلته جوړ کړي. او مفتي صاحب شاکر الله همدا ستاسې په دې جوماتونو کې به چندې کېدي او په لسپیکرو کې به اعلان کېده چې جهاد افغانستان، راځئ تکبیر او د اوازونه راځئ په جمع د کابل جهاد ته ځونه. د افغانستان د پښتنو نه تاسې ته درد نه دی رسېد، درد تاسې موږ ته رسولی. زه دغه د سوات د ملکان د باجوړ د وزیرستان په خویندو میندو بمباریانې کېدي، د هغې بېعزتیانې کېدي، مګر هم تاسې به ویل چې پاک پوځ زنده‌باد. تاسې د هغه پاک پوځ په سره ولاړ وئ، اوس هم ورسره ولاړ هستئ. اوس هم زموږ د خویندو میندو عزتونو سره لوبې کېږي، زموږ ماشومانو سره ظلم کېږي. اسرائیل دومره ظلم نه کوي، کفار دومره ظلم نه کوي لکه څومره ظلم چې دغه پاکستان ریاست زموږ خلکو سره کوي. مګر هم نن هم تاسې نه راوځئ دغه لپاره، خو ټول عمر
دغه پښتانه چې دغه کم په ښکته وطن کې دي یا موږ هم غولولي چې وروره د فلسطین جهاد، د کشمیر جهاد، د برما جهاد، د پلاني جهاد او د افغانستان جهاد، مګر همدلته خپله خاوره وانې قبضه هم کړې ده، د کفر قانون هم پې موجود دی. ستاسې او زمونږ د خویندې میندې زه دا نه وایم، ستاسې عزت زمونږ عزت دی. نن ستا زوی تختولی دی، غیب کړی دی که نه دی غیب کړی، تا له څومره زور درکوي. او داسې په زرهاو زرهاو پښتانه ورک دي، خویندې میندې ورکې دي. مګر هم تاسې به د جهاد خولې صرف افغانستان ته چې حسین مهربانه وردی هلته جهاد کوي، د جهاد لاره هم هغې کې لیدلې وه. مفتي شاکر الله صاحب تاسې د 52 ملکونو نه پیسې واغسې، ډالر هم پرې واغسه، انډیوالان یې ورسره وکړي. هغه وروسته چې موږ ورسره جهاد وکړو، تاسې ورته په اسلام آباد کې جنکۍ ګډې کړي، ویډیوګانې موجود دي. هغه امریکا چې موږ ورسره 52 ملکونو سره جهاد وکړو، تاسې راوسته هوټلونو کې مو ته ځایونه خالي کړه او دلته مو ته جنکۍ ګډې کړي چې هرکلی درته ویم. هغه بن لادن چې موږ زمونږ امریکا ورپسې راغلی و، هغه ستاسې په ابټاباد د پوجیانو په بیس کې راووتو. مفتي شاکر الله صاحب د هغه حقیقتونه چې دې تا ته ویم، مفتي شاکر الله صاحب موږ 13 لکه افغانان دلته اوسېدو په یو وخت کې. موږ 13 لکه افغانانو تاسو سره ستاسو د 14 اګست مانځلو. موږ د افغانانو به د شنو جامو نه جامې کولې، ما ته یاد دي. مفتي شاکر الله صاحب کله چې ضیاءالحق مړو، زموږ افغانان ورپسې خیرات کولو او جړلې ورپسې د هغې عکسونه په کورونو کې لګولي. موږ تاسو سره دومره موږ پښتونولي او ورورولي کړې ده. مفتي شاکر الله صاحب کله به چې د انډیا او د پاکستان میچ و، نو موږ به پاکستان سپورټ کوو، موږ انډیا نه سپورټ کوله. خو موږ شاکر الله صاحب زه شروع شم تا ته به 500 بد د پاکستان وښیم، مګر ته یو 2 بد ما ته وښیې چې انډیا موږ سره کړي، موږ افغانانو سره. او هغه وګوره، هغه پنجابي او د پنجابي واګه بارډر لیله دی، ته نن هم ما ته د انډیا پیغور راکې، مګر هم ته د چین کمونیستي سره انډیوالي کوې. مولوي شاکر الله صاحب فضل الرحمن دی په اردو کې جواب په ویډیو ډکه کړه، دا د چین د کمونستانو د مشر نوم یې واغستو چې تاسو ته د کمونیستي مبارک وي. سراج الحق د هغې نوم واغستو، ویډیو ډکه کړه، هغې ته مبارکي ورکړه. مګر موږ وانیم په افغانستان کې د کفر په نوم، د کمونیست په نوم باندې جهادونه وکړه، زموږ وطن هم تباه او برباد کړو. نن چې د مهاجرو نه پیسې نه بودیږي، ته هم راپاڅېږي ورپسې خبرې کې، بل هم راپاڅېږي چې زموږ نه خپلېږي. او هغه وخت چې دی راتله غیر قانوني دلته د پاکستان ته، تاسې ورته امیلونه غاړه کې ورچول، ځکه چې هغه ستاسې د مفاداتو جنګ و. مفتي شاکر الله صاحب ته لاړ شه د کافرو هېواد ته وګوره، دلته چې خلک راشي دلته ورته دوی ویزې ورکوي، کورونه ورکوي، پاسپورټونه ورکوي. زه خپله چې د برټش سټیزن یم، د افغان یم، مګر همدې ما ته ما بچیان وانې تعلیم هم کوي، ما ته پیسې هم راکوي، ما ته کور هم راکوي. داسې میلیونهاو خلک درته ښیم، داسې مثال د خبرې مې ته دا ټولو ته د امکانات موجود دي. مګر همته چې ته د پاکستان د اسلام په نوم مداد شوی دی، هغه وګوره زموږ افغانانو سره کم زیاتي او ظلم کوي. ته په دې وانې ولې سترګې پټې مولوي صاحب شاکر الله صاحب؟ ولې تا وانې څه چلو شو چې یو دم ستا دریځ او منطق بدل شي؟ ته ظلم نه ګوري، دا وحشت نه ګوري، ته د پاکستان د جرنالانو د کرنیلانو سیاستمدارانو خبرې نه اوري چې موږ په افغانستان کې یو جعلي جهاد وکړو، موږ پیسې واغستې. پنجابیان اوس د افغانانو دپاره ویډیوګانې ډکوي چې افغانانو سره زیاتې کېږي، موږ پرې تجارت وکړو. نمک مرداره افغانان نه دي، نمک مرداره چې دي پاکستانیان دي، پنجابیان ویډیوګانې ډکوي. مګر ته دومره غټ عالم او بیا داسې بیان ورکوې، موږ ته په ډېر افسوس راځي. مولوي شاکر الله ستا بیانونه ټوله دنیا اوري، موږ یې اورو، خوند راکوي. مګر هم د پاکستان په ظلم باندې هېڅکله خاموشه مه پاتې کېږه چې د مهاجرو سره ښه رویه نشي کولی او ښه بیان نشي ورکولی. غلط بیان مه وکړه. مولوي صاحب شاکر الله په موږ باندې تجارت شو، زموږ ملک تباه شو، زموږ خویندې میندې بې عزته شوي، لکه څنګه چې د سوات، د ملکنډ، د باجوړ خویندې میندې بې عزته شوي. نن هم راشه ته ورشه طالبانو ته ور واوړئ، هلته کابل کې ټول کېني، د پاکستان مولیان دي کېني او ور دي کې فتوا چې وګوره چې دا د ازادي درته موږ اخلو که نه اخلو. خو تاسو خو دا د پاکستان خاوره پرېږدي، دا د پاک پوځ زنده‌باد چغې خو پرېږدي که نه. ته وګورې چې موږ دغه طالبان او دغه افغانان تاسو ته ازادي اخلو که نه اخلو. موږ روس مات کړو، موږ 52 ملکونه مات کړو، نو موږ به دا پنجاب نشو ماتولی. خو ورشي دغه مولیان دي، ورشي د حقاني مدرسې ټول مولیان دي، ورشي فضل الرحمن دي، ورشي سراج الحق دي، ورشي ټول ورشي او په کابل کې کېنئ ورته چې موږ شرعي نظام غواړو، څنګه چې ستاسې په هېواد کې زموږ اووه لیډران ناست وو، دغه شانې په کابل کې کېنئ، تاسو سره به موږ کومک وکړو او انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته موږ ازادي راوړو او خپلواکي به راوړو د دې غلامي د ژوند نه او د دې کفر د قانون نه به هم خلاص کړو. الله دې وکړي چې ما د خبرې در باندې ښه ولګي، په موږ ګرانې او غلط بیانونه مه کوه. الله په امان.